السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اندرونو خاد آباد مریم په برخه شته مړی په هر کوټ کې چې یاسته عزیزانو دا ژوند خدای پاک یو ځل چاته ورکوي او ازموینه ترې اخلي، امتحان ترې اخلي. چې موږ په دې نړۍ کې څه کوو، خدای پاک موږ او تاسې ته دنده راښودلې ده او دا نه دی چې دی وویله او هغې وویله. خدای پاک انبیا را لېږلي دي او هغوی تل خپل امت ته ښودلي دي چې دا کوئ او دا مه کوئ، ځکه چې خدای پاک غواړي چې موږ او تاسې بریا ترلاسه کړو، په نړۍ کې داسې ژوند وکړو لکه جنت. اوس د ډېرو په فکر کې دا نه راځي او د ډېرو ذهن دا نه مني چې په نړۍ کې څنګه د جنت په څېر ژوند، خو چې څا کړی وي هغوی په پوهېږي. که یو څوک په نړۍ کې ځان وپېژني، دستي خپل رب پېژني چې رب یې وپېژنه، وپېژنده خپله کورنۍ، خپل خپلوان، یعنې ځان چې وپېژنده خو پېژني چې د چا زوی یم او د چا په منځ کې لوی شوی یم او په کوم ځای لوی شوی یم او د چا په سر دغسې نیغ ګرځم. دغه ټول شیان دي چې بیا سړی پېژني. نو بیا دغه انسان چې ځان یې پېژندلی دی نو ویې پېژندل چې دا زما مور و پلار دي، دا زموږ خویندې وروڼه دي، دا زما کام قبیل دی، دا زما خاوره ده. بیا نو ویې پېژندل چې دا ما ته رب را کړي، دی هېڅ وخت خاین نشي جوړېدی، دی هېڅ وخت غلام نشي جوړېدی. دا به بیا په ځای د ده چې دته ځان، دته خپل مور و پلار، دته خویندې وروڼه، دته خپل خپلوان، دته کام قبیل، دته خپله خاوره، خپل وطن ګران دی، نو دی به نورو ته هم ډېر قدر لري، خو خپل به نه سپکوي، په خپلو باندې به نور اوچت نه شمېري او ځان به په نور اوچت نه شمېري. خو چې دې انسان کله خپل ځان نه وي پېژندلی، دی به د ځان هم سپکاوی کوي، دی به د مور و پلار هم سپکاوی کوي، دا به د قام قبیل هم سپکاوی کوي، دا به د خپلې خاورې هم سپکاوی کوي. کله به یو قام په ځان اوچت شمېري، کله به په بل، د کاغۍ رور به هر طرف چې ورته شمال رواني دی ورسره روان وي او وایي چې دې طرف ته مکار دی. نو ځکه چې د خپل ځان نه دی پېژندلی. عزیزانو راغلو په دې کې موږ چې یو د پلار د نیکه د راسې غلامان پاتې شوي یو، په موږ کې چې هر اړخ ته یو څوک یو څه زده که، یو بل پورې ونښلي، بیا د هغه د ژبې لغات ډېر، اول خو ډېرو ژبې پرېښي دي بیخي، څوک په یو ژبې لګیا دی او څوک په بلې ژبې لګیا دی، او که نه بیا هغه دومره استعداد هم نه لري چې د بل ژبه زده کاندي، نو بیا یو څه لغات پکې را به شو دې خپلو ته چې په دې خپلو کې یعنی غلام د غلام بچی وي، سره د علمه، سره د پوهې، سره د زده کړو، دی چې خبره کوي قرآن ته به ناست وي، تفسیر ته به ناست وي، احادیثو ته به ناست وي، 15 35 75 11 نمبر آیات دی او 75 نمبر صفحه ده او 65 سال مخکې او 75 سال مخکې او لا حول ولا قوة الا بالله.
او لګیا به هم په همدې خبرو باندې چې غلام څه ته وایي. غلام دې ته وایي چې د پلار او د مور ژبه نه پېژني. غلام دې ته وایي چې سره د علمه، سره د زده کړو، سره د پوهې، سره تر اسمانه ورسېدې، بیا هم ته په خپلې ژبې هغه مور چې تا ته ویلې وه، د مور تی ته به پروت وي او تا څه زده کړي وو هغه د په هېر کړل او 15 35 75 033 044 د زده کړل. مخکې نظم هیلهمند یمه چې خپل ځان ته سپکاوی مه کوئ، خپل اولس مه خرڅوئ. د دغې کام سره ډېر ظلمونه وشو، د یو ژبه ورته راپاتې ده، دا ترې مه اخلئ. نور عزیزانو په موږ ډېر د کفارو جنګونه راغلل او ځي بلا. نن په موږ باندې یو بل رنګ جنگ را روان دی چې ورته ډېر متوجه اوسئ. ګورئ دا خو دا مسله به پرېږدو، بل خبره مو اوږدېږي او تاسې هم پوهېږئ چې یو داسې جنگ به زموږ په خاوره باندې راځي چې وژل کېږي به هم مسلمان، مجاهد به هم مسلمان وي، او چا سره چې جنگ دی هغه به هم مسلمان وي، هغه به هم لا اله الا الله وایي، دا به هم وایي، هغه به هم ګیره لري، دا به هم لري، هغه به هم نری تکبیر وایي، دا به هم نری تکبیر وایي، هغه به هم د مدرسې نه راوتلی وي، دا به هم د مدرسې نه راوتلی وي، هغه به معلم وي، دا به معلم وي، خو وژل کېږو به پکې موږ د ماڅکۍ زامن. دې ته ډېر متوجه اوسئ، احتیاط وکئ. نور نو بس دی، نور په هر څه باندې پوه شو. الله مو ښاد و آباد لره، نه غواړم چې مخکې لاړ شم. السلام علیکم ورحمت الله.